علیه السلام دا خبره کړې بیا دوی نه مني دوی په ګټه باندې دوی فقط دلته اوس راځي دغه ګفت حسابوي دغه ګل وزړه حسابوي داسې یو پنځه مؤمنان مسلمانان وای او دغسې یو ښه درزې ورایستلی وای چې سمې دغه لی په خوندور کړی وای او د دوی کار ټول له دغه سره د غریب بیچاره الله اکبر علي ابن څه شی نوم دی دا علي اغا صاحب راغی هلو هغه صاحب ستړي مسئ زه د ملشه څنګه د کابل روسي اخیری بحث کې د کنځلي وکړلې لاړلې او که دغسې کنځلي کوي او که اوس په سر کې کنځلي وکړه بیا لاړ څه خبره خو دا دی تاسو د موله د ویډیو به پټولې ورکړه هغه کنځلې د بل چواله او پټو د موله ورکړه دا تاسو ښه کار کوم راته ودرېدل صبر وکړه ما ته اواز نشته ښه ما ته اواز نشته ودرېدو اوس اواز راي مایک لایف جام شو خو بیرته سم ده قاری صاحب هغه لایف بند کیږي ابو مواد دتا دلته یو کس ابو عماد په نامو باندې د ابو بکر غنوی توهین او سپکاوی کړي د ویل زینا نه پیدا شوی دا ویډیو به درته ښکار کړو بیا د تعالی کتاب له امام نه خبر درته کوم چې ابو بکر رضی الله عنه دی الله په خوخه خلیفہ جوړ شوی دا ویډیو کې وګوره دا یو نوی ویډیو خبره خورا کن ته بلې رځي غاسه و قربانه کړي سم و دې جوړ سره نو یو خبر دا وګوره دا ویډیو چالو کړم پیداوار دی جواب د سنشتہ ابو بکر پلاس خپل ورې سره واده کړو ورنه ابو بکر پیدا شو یو جواب نه کړ ایمه ولا کوشش وکړه چې جواب واکړي بیا ورته فدغه ځای کې دا کس وایي چې ابو بکر رضی الله عنه پلار ل خپل ورې سره نکاح کړی و او ابو بکر رضی الله عنه د زنا نه پیدا شوی ده تا خبره اول دا مول دا جواب راکړه کنه تاسو زمو پرې والے راغ کړه او دا څه ورته ویډیو جوړ کړی او پټو د مولا لګاله اوس جړې د بل کس والے غواله دا تاسو کار کو شرمېږي نه اوس دلته موږ د دوکه راکړې ولې په غورز د په اخیری کې د عمر رضی الله عنه سپکاوی وکړل کنځلې دی وکړې موږ څومره د انسان په سترګه درته کتل چې ته اغا سبې ته بدلته لمون سره علمي خبرې وکړې اوس یو کوچینه کې سوال اغا صاحب ستا په غورز ویل په دلایل درته راوړم اغا صاحب د تا په تفسیر القم کې صحیح روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لمان ورسته به خلیفہ د مسلمانانو ابو بکر وی ته منی دا روایت دی کینه منی زنه منه دا کومه دغه کړي هغه تاسو دا تفسیره کوم دا واستوي چې ورخېله ونظرې تاسو دا کتاب تفسیر دي درته خیمه تفسیر القمی تفسیر الصافی بحار الانوار دا ټول دا روایت راوړی دا او وایي چې دا روایت صحیح ده چې نبی علیه السلام ویل چې لمان ورسته به خلیفہ ابو بکر وي د څه شي خلیفہ د اسلام خلیفہ که د حکومت خلیفہ د مسلمانانو رسول الله نو ورسته طبعا خلیفہ دی رسول الله خلیفہ وي هغه په ارث حکومت د غدا پر وکنه لالچ خلیفہ غاخو لالچ کول کنه غاخو د دنیا لالچ کول زکه لالچ ته به ورسته راسو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وای ماته الله ویل الله اخبرني الله ز خبر کړم چې نتانه ورسته به خلیفہ او امام ابو بکر وي چو ویل دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې اوس وکس درته خو دیتا وکس دا وګوره دا د تا کتاب ده بحار الانوار 22 جلده 209 صفحه ده په دې کتاب کې وګوره وقال علي ابن ابراهيم كان سبب نزولها رازي لكن تغزي مطلب بدا زيدا وانا افضي اليك سرا
حفصه رضی الله عنها ته ام المؤمنین ته رسول الله وایي چې زه تاته یوه پټه د سر خبره درته کوم ته چاته مه وایه فقالت نعم ما هو یا رسول الله راته ویښیې څه شی ده فقال ان ابا بکر یلی الخلافه لما نه وروسته به خلیفه ابو بکر جوړیږي بیا وګوره ثم بعده ابوك لدنا ورثه بدي تاب نار عمر جوريجي فقالت حفصه رضي الله عنها ما ورثه من اخبرك بهذا يا رسول الله دا خبر دي تادا كدي بلچادا قال الله اخبرني الله ويز خبر کړم دا دی یو کتاب بل کتاب دي تبسو ګوره امدادي تفسير القمي نسي دول سوا كان مخكي لي كالي سوينا تفسير القمي بدي كتاب كي ورتوغورا امدغ روايات تفسير القمي كان نزول سورة التحريم دري سوا وشبوغ او يا سوغريد خيدر باندراوي سل دي روايات نخدا دي خير كنور ريبورت موها بخداي قسم كيف يو دقيقة قاری صاحب د سیګریټو لګولو وایلیشن راغی په د کیمرا ولا ما ځکه بندم زه پیږم د اوس په بل څه باندې دغه نسی کولای په دې باندې کوي تاسو اوس هم دغه تفسیر ته وګورئ وقال دې زي ته وګورئ وانا افضي اليك سرا فان انت اخبرت دا روایت رازي فقالت ما هو قال ان ابا بكر يلي الخلافه بعدي ثم من بعدي ابوك فقالت من اخبرك بهذا قال الله اخبرني الله په دې باندې خبر کړل دا روایت مې مخکې در تخکاره کړل مسلمانانو دی روایت تاسو وګورئ دا روایت صحیح هم دا څه شي ده دا عدالت الصحابه دی شیخ محمد سند دی تاسو لوی ملاده فدي ذاك يرتوغوري فقد روى علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح رأس ولي أبو بكر ذنه تشبه رستوهن كوي ولي أبو بكر رضي الله عنه بسيزيري كوي ولي دي تاسي أغاقان شبه رزرازي أو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاته قسم نسبتنا كي لكداوي سيدغ آغا سيبوي تسو قرير بانيزان مخلا سوا تناول ما في بسن يمكن يضر بصحتك نو قدرت دي مقدنا سواريان سدرت رسركيني خبرو كي دغه ستيري خلي دي بیا دغه زکه غیرت نه دي سغه کامره ضرور بند کړي اغا صاحب راس بیرته راپورته سراس اغا صاحب راځه زما راسه وزي ولاک ټول عمرتي بیا په لایف کې وګوري دا خلق محترم راغی سګریټ مڅ کوه دلته ان شاء الله دی ابو بکر دی عمر به چانس سدي تاسو دغه شیانو که خدای کوي لمن درته یوسی کړي رب رضا نه خبر اوره د عمر ابو بکر عثمان دیو د دین د پر څه خدمت کړي دي دا خو سره خبره څه نه مې مترغل نه دي صبر دین د پر دیو څه خدمت کړي دي خدمت نه د کړي الله جل وعلا خپل خلیفګان دی رسول الله ټاکلي دي تا امام صادق علیه السلام وایي رښتیا وایي که دروغ وایي څه شي نه امام صادق علیه السلام دی وایي څه نه یې چې ابو بکر الله او دی الله رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ جوړ کړی دی ای خینو دروغ یې څنګه سم دی کنه دا یعنی امام صادق ختم دی تاسو افرین امام صادق علیه السلام دروغ وایي غانا وای دروغه سره دا کتابونه غ سره غانې د تاسو ځونه نه جوړ کړی دی پېښوي دا د 12 کاله مخکې کتاب دی مال ځانه جوړ کړی تاسو ځونه نه ورچې ته نه هټ کړی دی ګوګل چې تاسو خپل ځونه نه ته نه هټ کو هو ورسته دی ګوګل ته لاړ زیات وروخه مرسل جوړ سره ورس ګوګل ته نه زه ګوګل زه نه پوهېږم دورا په موبایل د زه پوهېږم نه پوهېږم الله وګ سره څه خدمتونه شته نه غلغه خبره څه لالچ د پر او کوی شوی دغه خدمت خو یې کړی دی ابو علي رضی الله عنه ته باغی فداک نور کول غا خو تاسو قبضه کړیا کنه قبضه تاسو قبضه کړیا تاسو غا باندې الله بنده
دا زه تاسو ته حیران پاتې یم دا تاسې اوس کلمه وایې دا د عمر رضی الله عنه غیرت توسي اسلامي درته را رسولی ده الحمدلله خبره اوره ته خبره اوره د تاسو عمر خبره اوره خبره خو اوره کنه اوس خو درته وایم ته ویل یو کارنامه دا دین چا بچ کړی دی دا لږ بیا دا دین چا بچ کړی دی دې زموږ مو ته راغلی دی اوسه پورې دا دین الله جل وعلا الله پرې خوخله نشته که نه هغه خو وحده الله شریک دی پوه شوې خلو نسته پوسي ملغه خو وحده الله شریک دی که نه چا ساتلی ده چا ساتلی ده دا امامانو د دین دیزه پورې تاسو راوړی دی د عمر د تاسو څه په وس هغه پورې ګنډه کوو د تاسو امامانو ساتلی ده د مو امامانو ساتلی دی ماشاءالله وي دغه د تا دغه امامانو دغه خپل باغي فدک ولې نسوی اخیستلی سي اوس دا ټوله دنیا ساتي د کربلا خبره اوره کربلا جنګ کې چې کوم 72 امام سره و که نه نو دا کوم پهله د عمر زمانې چې عمر سره و هغه بیا د امام په خلاف ولې شو دا ورته دغه 72 کسانو کې د اهل سنتو که شیو دا جنګ چې د امام په خلاف ولې نه شی نو نه دغه دو اویا کسان 72 کسان سی وو دا صحابه د حسین علیه السلام وو نو خو تاسو دا نور څه کوم د خلاف وکنه دا خو نور تاسو مسلمانان وو تاسو وکنه غزه نه راغلی اوس خبره سره ګاډي واډي ارته یو هغه خو د تا کتاب وایي چې ټول شی وو ولې لا بنده ولې دروغ وایاست نه شیا نه و د تاسو ټول مسلمانانو ته په خلاف شو پوه شوې زید ټولو ته پیسې ورکړې وي مسلم ابن عقیل منی ولې نه منم مسلم ابن عقیل وایي چې موږ سره خیانت شوی وکړ د تا کتاب نشو نه کړه غدن تاسو ولادت کړه دي څونه وته مسلم ابن عقیل دروغ وایي وحسين عليه السلام وایي له موږ سره خیانت شوی وکړ حسین علیه السلام خو نه دی کړه هغه سره دغه یلی نه دی هغه څه کوم 72 غا صحابان د امام حسین علیه السلام او کوم د کوم عمر زمانه کې د تاسو ولا کوم کنه چې عمر سو خبره په دې کې دو او یا خبره خوره کنه د تاسو کوم عمر زمانه کې کوم مسلمانان عمر سو د پیغمبر دین منل د پیغمبر پیروي کوله نو غدا بعد تاسو چې کله د پیغمبر ته بیا لاړ خدای دې بي خو بنیاد وباسه سي یو ځای کې در سره بیا بل ځای ته وتختی لکه مرداري مچا خبره حسین علیه السلام بکی خبره کو دا د حسین علیه السلام په دو اویا کسانو کې ابو بکر او عمر او عثمان ولدي علی رضی الله عنه زمان حسین علیه السلام ورونه دا منی نه ما نه غچته د عمر زمان چته وو عمر زمان خو نو عمر خو په خلاف علی رضی الله عنه زمان وو غاخو د هر شاته پته دی غاخو ټول مانی د امام حسین علیه السلام وای عمر علیه السلام وای عمر علیه السلام څه شپه وایم د حسین علیه السلام ورور د په کربلا کې شهید شوی ده کوم یو عمر د حسین علیه السلام ورور ده نه دا نه متصر شتونه پوه شوې وریا سبحان الله دا سي دا دین درنه پټ کړی ده په خدای قسم والله بالله ثم الله دا د حسین علیه السلام ورور ده عثمان د حسین علیه السلام ورور ده ابو بکر ورور ده علی رضی الله زمان دي ټول نه غته ټول دروغ یې ځنه نه زه ته هغه کیسه نه راخلم کنه زه ته کوم دا عمر سره کوم غټه پیغمبر زمانه کې کوم د تاسو ولا کوم کنه سیدا دا ټول دروغ د حسین علیه السلام سوړو نول د حسین علیه السلام سوړو نول ورونه اتلاس په دې اتلاس کې څوک ول یو پنځو نومان واخله نو دا ټول نومان خو مت نارسي کنه پنځه واخله پنځه امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام او حضرت عباس سلندار اور نور درګه عباس سلندار ربانی وکړه دا څوک ده علي ابن فقیر محمد مایک د خلاص کړه ربانی مایک د خلاص کړه علي صاحب مایک د خلاص کړه لری کړی
قاری صاحب محترمه ته یو پیاله هغه وچښه اوبه وچښه موږ به د ملګري لږ راویښ کړو بیخي ویده دي لایف قاری صاحب محترم بیخي چا شیر کړی نه ده ملګري راجګ سي کن د الله بندګانو څه کم 600 کسان هستئ د الله ولیانو دا ولې داسې ویده استئ ګوره اوسه پورې باید چې یو 100,000 خو لایف شیر سوی وی د الله بندګانو ولې داسې کوئ اوسه پورې 15,000 لایف نه ده شیر سوی مه کوئ ګوره دغه زیاتی ده والله العظیم چې دا زیاتی ده دا لایف شیر کوي د الله بندګانو ګورئ والله العظیم چې د منګ او د تاسو د لایف د شیر کېدلو په وجه باندې الله جل جلاله یو کس ته هدایت وکړو که نه دغه د منګ او د تاسو دپاره بس د قیامت په ورځ والله العظیم هغه د قیامت سخته ورځ ده ګوره که نه علما حضرات فرمایي چې د قیامت یو ورځ به 50,000 کالی د الله بندګانو هغه سختۍ دپاره خو دغه لایف شیر کېدلو باندې څه نقصان کیږي هلې ماشاءالله مجاهدین راویښ شئ په ټول ګوره یو ځای دوه درې دقیقې کې باید دا لایف موږ انشاءالله العظیم 10,000 نه واړو هلې ماشاءالله زر آغا صاحب راغلی آغا صاحب چې زه کې د روایتونو ترم سید شاهد حسین شهید شاهد حسین صاحب راسه اله زمره سید حسین صاحب راسه سید حسین صاحب اله دوستانو تاسو لایف شیر کوئ دوستانو زر لایف مه پرېږدئ لایف باید ټول ګورئ والله العظیم تاسو یو دقیقه د الله د رضا دپاره صاحب راغی